سلامونه، وخت مو په خیر. شبنم وزریم د زیرو نیوز 24 ورځنیو سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. یکشنبه ده د 1404 هجري لمریز کال د لنډۍ 2 او د 2025 زیږدیز کال د نومبر 23 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. لومړی خبر ده چې د افغانستان بیلابیلو برخو ورزشکاران د اسلامي هیوادونو پیوستون سیالیو کې له بریالي ګډون وروسته نن یکشنبه هیواد ته راستانه شول. دغه لوبغاړي د بدني روزنې ملي ادارې او عامو خلکو له لوري د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وستایل شول. د بلخ ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست اړوند کوروش فدراسیون د استازولۍ له لوري د یاد ولایت شورتپې ولسوالۍ په بوز عریق کلي کې د نوي پهلوانانو ترمنځ د کوروش سیالۍ وشوې. دغه سیالۍ چې یوه شپه یې دوام وکړ، په پایله کې د لسو جوړو ترمنځ لوبې مساوي او 35 پهلوانانو خپلو سیالانو ته په ماتې ورکولو سره بریاوې خپلې کړې. د کندوز ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست اړوند والیبال فدراسیون او د امام صاحب ولسوالۍ ورزشي مدیریت په همغږۍ د یادې ولسوالۍ په پل مدیر سیمه کې د لسو لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ چې یوه شپه یې دوام وکړ، په پایله کې موچهای عامو لوبډلې خپل سیالي حاجي آباد لوبډلې ته 11/14 امتیازونو په توپیر ماته ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. د زابل ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت اړوند د ملي او دودیزو لوبو مدیریت له لوري د 4 ولسوالیو د 100 پهلوانانو ترمنځ د محلي غېږنیونې سیالۍ وشوې. په دغو سیالیو کې د شینکۍ، اتغر، شاملزو، نوبهار ولسوالیو او مرکز قلات 100 پهلوانانو ګډون کړی و چې په پایله کې د قلات ورزشکارانو په اتلولۍ پای ته ورسېدې. او وروستی خبر همدا چې د پکتیکا ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت اړوند ټیبال کرکټ فدراسیون د استازولۍ له لوري په بیرمل ولسوالۍ کې د 11 لوبډلو ترمنځ د ټیبال کرکټ سیالۍ پای ته ورسېدې. د دغو سیالیو پایلوبې ته 11 ستورو او افغان ابدالیانو لوبډلو لار موندلې وه. لومړی توپ وهنه افغان ابدالیانو لوبډلې وکړه او په ټاکلو 7 اورونو کې سیالي لوبډلې ته د 3 لوبغاړو په زیان 15 منډې هدف کېښود. د لوبې په دویمه پاڼۍ کې 11 ستورو لوبډلې یاد هدف د 6 لوبغاړو په زیان پوره کړ او په 4 ویکټو یې اتلولي خپله کړه. سپورتي خبرونه هم دومره وو. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې. د الله پامان.